سالمه معده. دا باید ووایو چې د سالمې معدې راز په سالمو خوړو کې دی. البته سالمه خواړه په دوه معنا دي. لومړی دا چې باید خواړه پاک وي. د معدې ډېرې ستونزې د ناپاکو خوړو له امله پیدا کېږي. د مثال په توګه په افغانستان کې د امیب او پرازیتونه د معدې او کولمو لویه ستونزه ګڼل کېږي. ډېر ناروغان چې په امیب اخته دي ممکن ډېر موده د معدې د زخم یا تب درمل وخوري چې هیڅ ګټه نه لري. د معدې د سالم ساتلو لپاره بله مهمه دا ده چې خواړه ډېر او په یو وار ونه خوړل شي، ځکه که په یو ځل وخوړل شي معده یې هضمولی شي خو نورې ستونزې به له ځان سره ولري. دغه راز سره کړي خواړه او مسالې هم د معدې لپاره ستونزې پیدا کوي چې ډېر سور او ګرم چای هم ویل کېږي د مرۍ د سرطان یو عامل بلل شوی دی. له ډېرو خوړو خوړلو څخه پرهیز وکړئ. میوه او سبزیجات فایبرز لري ډېر استعمال کړئ. د پروبیوتیک په نامه یو ډول مکمل خواړه پیدا کېږي چې د کولمو د ښو او بد میکروبونو ترمنځ تعادل ساتي. په نورو هیوادونو کې دا په فریماده توګه پیدا کېږي خو ممکن ده په افغانستان کې دا پیدا نه کړئ. البته دغه مواد په مستو کې موندل کېږي نو مستې وخورئ شاید درسره مرسته وکړي. د سپورت د نورو ګټو ترڅنګ معدې ته هم ګټه لري. د معدې تر ټولو لویه ستونزه د معدې زخم دی. په دې هکله به په لږ تفصیل سره خبرې وکړو. له موږ سره اوسئ. د معدې زخم هغه وخت رامنځته کېږي چې د معدې د مخاط یا داخلي پوښ د مقاومت او تیزابي ترشحاتو ترمنځ تعادل خراب شي. په نتیجه کې د هاضمې سیستم دفاعي عوامل ګډوډېږي او د معدې زخم یا ټب رامنځته کېږي. د معدې اسید ډېر قوي دی چې هر څه هضمولی شي خو د معدې مخاط هم دومره مقاومت لري چې په خپله معده کې د دغو تیزابو د ناسم اغېزه مخه ونیسي. کله چې دغه دفاعي حالت خراب شي نو معده زخم شي. نن سبا د معدې په زخم کې د هیلیکوباکټر پیلور په نامه د یو میکروب شتون ثابت شوی دی چې د معدې د زخم 80% علت همدا میکروب. خو پر دې سربېره ځینې درمل لکه بروفین، اسپرین او نور التهاب ضد درمل دغه راز سټرس او روحي فشارونه د معدې په زخمونو کې اغېزمن دي. هغه کسان چې د معدې زخم لري باید حتما د دغه میکروب پلټنه پکې وشي. کله چې دغه میکروب ثابت شي او ناروغ ته انټي بیوټیک ورکړل شي نو د معالجې په وړاندې ډېر ژر غبرګون شي او مثبته نتیجه ترلاسه کوي. البته دغه میکروب شاید د ډېرو روغو کسانو په معدې کې هم موجود وي خو له دې چې د هغوی د معدې د مخاط او اسید ترمنځ تعادل نه وي خراب شوی نو د معدې زخم نه پیدا کوي. د معدې د زخم نښې نښانې ډېر دي. د مثال په توګه یو عامه نښه یې درد دی. دغه درد سوځندوی وي او موقت د نس په پورتنۍ برخه کې د ټټر د منځنۍ هډوکي په ښکتنۍ برخه کې احساسېږي. ډېر ځله دغه دردونه د زړه له دردونو سره یو شان وي ځکه خو په ځینو مواردو کې د معدې ناروغانو ته په غلطي کې د زړه درمل ورکول شوی دی. ځینې وخت د معدې زخم درلودونکي ناروغان ممکن دي وزن بایلي. هغه ټکي چې نن سبا ډېر مطرح کېږي او د سرطان په مخنیوي کې ډېر اغېزمن هم وي دا دی چې د معدې زخم په تیره بیا د هیلیکوباکټریو پیلور له امله وي. د معدې د مخاط د بیا التهاب سبب کېږي او د دې سبب کېږي چې دا کسان د معدې په سرطان اخته سي. نو که تاسو هم معده کې درد لرئ غوره ده چې معالجه ډاکټر ته مو ورشئ. که په معدې کې هر ډول درد لرئ ژر تر ژره ډاکټر ته ورشئ او معاینات وکړئ او عاجل یې پیل کړئ. که د معدې زخم لرئ مناسبه خواړه وخورئ. د مثال په توګه سره کړي خواړه، اومه سبزیان او خام میوه مه خورئ. شاید تعجب وکړئ که درته ووایم چې د معدې د زخم لپاره په اور کې کباب شوې غوښه په تیره بیا شامي کباب چې البته پاک وي ستاسو لپاره ډېر ګټور دي خو له آبداره خواړه په تیره بیا که مساله هم ولري ډېر تاوان لري. او پیاز او خام پیاز د معدې ناروغانو ته تاوان لري. غوره ده ګازارې او د ګازارې اوبه ډېر استعمال کړئ. سګرټ او نسوار مه استعمالوئ. له سټرس، هیجان او ویره ځان وژغورئ. که څه هم دغه کار د ډېر کسانو په باور سخت دی خو که غواړئ خپل ژوند منظم کړئ ځان به له ډېرو اندېښنو او فشارونو وساتئ. پرخوري یا ډېر خوراک او اوږده لوږه دواړه ښه نه دي. دغه راز د ډاکټر له مشورې پرته درمل مه خورئ. مننه.